نن خبر شوم او دا واقعیاتونه ډېر زیات خبرېږو دا واقعیات ډېر زیات غوږونو او سترګو ته رسېږي یو هلک او یو جنۍ چامړه کړي وو پراته دا هلک او جنۍ څوک وو وایي دی په مینې محبت سره نکاح کړې وه او بیا د کور نه دواړه تللي اول به موږ دې خورکۍ ته یو نصیحت وکړو چې ای خورکۍ ته ځان ته سپک مه ګوره ته دومره معمولي نه یې ته یو د خاندان عزت یې ته د یو ورور حیا او صادر یې ته د یو ورور شمله یې ته د پلار د سترګو یخوالی ته د پلار حیا او عزت یې تا ته پته شته تا چې کله دا اقدام وکړه او ته د کور نه ووتلې ستا پلار ځان وواهه ستا پلار د ګیرې نه ویښته وشو کول ستا پلار ځان داسې که چې هغه د ژوند نه یې ویسته هغه جومات ته مانځله نه ځي هغه بازار ته سودا پسې نه ځي هغه مړې ژوندي دي کې په هسکو سترګو سره ګوري نه هغه چې ډېر ضرورتمند شي یا ډېر سخت بیمار شي هغه ډېر په تکلیف باندې د کور نه بهر کېږي هغه په ډېر تکلیف باندې خلکو سره سترګې ملاوي تا ته پته شته تا خو ټیک ده د زړه خوښه وکړه او یو ناقصه فیصله دې وکړه خپل ناقص عقل دې په خپله استعمال که ځان دې برباد که تا ته پته شته که ته رشته هم دې کامیابه شي او دا ژوند دې وشي ستا بچو ته به خلک بیا کم پیغور ورکوي ستا بچي به سکول ته نشي تللی ستا بچي به د سپارې سبق ته نشي تللی ستا بچي به چا سره بحث نشي کولی په حجره جومات کې خلک به ورته د مټیزي بچي وایي ای خورکۍ دا ولې ای خورکۍ سوچ وکړه زر سوچ وکړه ګوره اول خو د پښتنو معاشره ده د غیرت په نوم باندې قتل ته ګوره دلته خلک تیار ولاړ دي که یو پوډري چرسي ولې نه دی خو لیکن دا صدمه هغوی نشي برداشت کولی خامخا یې دنیا نه ختموي خامخا دې وژني بیا هغه محبت د هغوی د زړونو نه ځي لیکن که چېرته په ژوندی هم پاتې شي نو تا پته شته چې تا مور سره کم ظلم وکړه د مور د سر سپین ویښتان په لاسونو کې هغې وشو کول هغې خو ځان داسې که چې مرګ ته یې واچاوه هغه خوراک نن نه کوي هغه نن اوبه نه څښي هغه خو نن دوا نه خوري هغه نن ډاکټر ته نه ځي هغه د کوټې نه بهر نه راوځي او خپل د کور چې کومه غټه دروازه ده هغې د جرنده اچولې ده او هغوی د کور نه بهر نه وځي هغوی کنه خو غم شته او مړی نه شته تا ډېر ظلم وکړه دویم به راشو مونږ دې هلک ته چې ګوره تا هم ډېر زیاتې وکړه تا ولې دا مشوره ورکړه تا ولې دا په دې جینۍ باندې وکړه ځان دې هم تباه کړه هغه جینۍ هم دې برباده کړه د هغې کور دې هم تباه کړه خپل ځان دې هم وشرماوه د هغې کور دې هم وشرماوه شریعت خو مونږ ته دا نه وایي شریعت ټیک ده خوښه نکاح وکړه ستا ورسره خوښه وي د هغې کې خواري وکړه محنت وکړه مور او پلار راولېږه قسمه قسم جرګې پې وکړه که قسمت کې دې وي او ستا پکې خیر وي استخاره وکړه د الله نه وغواړه که وشوله دا به ډېره بهتره وي ډېره به ښه وي ستا دنیا او آخرت به ښایسته وي الله به ته پکې برکت واچي او که نه ستونزې پکې راتلي یا پکې اجازت نه میلاوېده بس بې صبر شه الله به بل ځای کې ښه رشته درکړي او جنۍ ته به ښه خاوند میلاو شي تا ته به ښایسته ښځه میلاو شي او مخکې ژوند باندې ګوره څوک نه پوهېږي په انجام باندې څوک نه پوهېږي د رشتو پالل په ابتدا کې اسان او بعد کې ډېر مشکلات بیا په دې کې واقع کېږي او دا خو مکمل یو ژوند دی دې خو یو مکمل یو خاندان شروع کېږي ته به سبا نیکه او غور نه کوي ستا بچي او لمسي او کړوسي به تا پسې ځي او هغه به ستا کړو وړو ته ګوري لیکن که تاسې داسې اقدام کړي ته به سبا خپلې لور ته بې څه وایي دغه سوچ وکړه ته به سبا خپلې خور ته په کم نظر باندې ګوري چې دا د پردۍ لوره عزت اخیستی دی تا د پردۍ خور عزت اخیستی دی تا پردۍ خور او لوره په غلط اقدام باندې مجبوره کړې ده لہذا احتیاط وکړئ د شریعت خلاف مه کوئ لږ د صبر او زغم نه کار واخلئ د الله نه ویریږئ خپل خاندان متابع کوئ اسلام باندې ځان پوهه کوئ د اسلام احکامات مطالعه کوئ اسلام ته فقط دا نه وایي چې ستا څه خوښې هغه کوه نه احناف کف وکړه او د کوب باره کې علماو واته شرطه کې خود دي اول خپل خاندان مطابق وکړه د خپل مال حیثیت مطابق وکړه او د اسلام او د دین چې څومره پابندیان دي ځان کې وګوره د هغې مطابق وکړه د هغې سره علماو سره مفتیانو سره خپلو ورونو سره خپلو مشرانو سره مشوره وکړه والله بیا به خوشحاله او که داسې ونه کړله نو یا خو به دنیا کې زندگی ختمه شي او آخرت به هم دې برباد شي او یا که زندگی میلاو شي نو تا نسلونه تباه کړل تا ځان هم وشرماوه او د جینۍ کور والا هم دې وشرموله د دواړو حیا دې برباده کړه لهذا د زړه درد نه دا میسج کومه او ډېر پرې خفه یم او یو سوال د الله نه کوئ ډېر د فتنو دور دی ډېر د فتنو دور دی یا الله زمونږ نوی نسل زمونږ بچي او زمونږ
د کوره هغه وړي ماشومان دي لورګانې یا الله د هغوی حیا وساتي د ظالمانو نه محفوظ کړي دا ظالمانې په څو خبرو باندې دوکه کړي یو خبره اهمه په دې کې دا ده چې ځان ښه ماډل جوړ کا او خپلو بچو سره یو حده پورې ازادي په یو چوکاټ کې یو حد کې وساته د هغوی خبرې واوره د هغوی بد اخلاقي وزغمه هغوی سره کښېنه د هغوی د اعتراضاتو د هغوی د سوالاتو د هغوی د خبرو جواب هغوی ته ښه په سره سینه او د دین اسلام مطابق ورکا کله کله په یو خبره د ذهن ونه رسېده احساساتي کېږه جذباتي کېږه غوسه کېږه د دې نه ډېر زیات نقصانات بیا واقع کېږي د دې نه مخکې د هغوی هغه مستقبل تباه کېږي چې ته هغې ته جواب په سختۍ سره ورکې او ته ورته سمه خبره نه کې او کلاو تندي باندې هغې سره تکلم نه کې خبرې ورسره نه کې د هغې د پټو خبرو هغې ته د اشکالاتو هغې په زړه کې چې کومې خبرې دي جواب نه میلاویږي نو تا ته پته شته بیا کله کله دشمن د هغه څوک یې استاد جوړېږي هغه د هغه نه مشورې اخلي هغه یې کله کله تباه کوي کله کله یې بربادوي ډېر د فتنو دور دی او یو ښه ماحول سره خپلو بچو نه ښه دوستان جوړ کړئ بچو نه ښه ملګري جوړ کړئ مشاورین جوړ کړئ خپل معاونین جوړ کړئ هغوی باندې لاس راکاږئ د هغوی نه د دنیا په کارونو کې ملګرتیا والئ او د هغوی نه د دنیا په کارونو کې تعاون والئ ځان سره وګرځوئ ځان سره کښېنوئ په خپلو خبرو خپلو عادتو